بچه راځي چې دا تلاش وشو هیڅ هم راغلی دو افغاني ماشومان دي هغه رخصتيږي وړي په سکول کې سبق وایو هغه خپل کلاس په لور رخصتولې نو ټول مې خپل چې کوم دین هغه وجړاو د مقبل سکول وړي ماشومان مې د رستورانټانه الرحمن الرحیم عزتمندو مشرانو نن چې زمون کوم پروګرام وشو د ګرین جرګې په حواله سره سلطان خیل پیندخیل قومي سیاسي مشران پکې ټول زیرو زمونږ د دیر نه پکې سابقه MNA صاحب او سابقه وزیر صاحب نجمالدین خان طارق الله صاحب دیو پکې هم موجودو او سیاسي او قومي مشرانو ټولو ته یوه خبره په اتفاق سره وکړه دا زمونږ افغاني وروڼه ولاړ دي مشران چې مونږ خپل انتظامیې ته دا درخواست کوو چې تاسو دا 2 میاشتې چې کومه دي درې د روجې پورې د دې خلکو سره ګزاره وکړئ دا به بالکل ځي دا نه دلته قابض دي نه پاتې کېږي نه داسې په کیمپونو کې اوسېږي دا ټول په کورونو کې اوسېږي او زموږ څخه ښه وخت تېر کړی 40-50 کاله شو دي او اوس هم موږ دا غواړو چې دا دغسې په حیا کې رخصت شي په دې باندې څه قسم څه داسې دغه نشتي کریمینل یا نور څه شی په دې باندې نشتي الحمدلله ښه وخت تېر کړی په اپردیر کې او خصوصا په واړی تحصیل کې نو دا زمونږ انتظامیې ته درخواست دی او ټول قوم مشترکه دا فیصله وکړه چې انشاءالله دیو به په خپل وخت سره ځي د پاکستان پالیسي موږ منو پاکستان منو زمونږ حکومت دی زمونږ سټیټ دی دا بالکل هر څه موږ منو او دیو به انشاءالله دا یخنۍ دا موسم لږ دغه شي دقسې به ښه په رڼا ورځ باندې په خپلو غاړو کې موږ به دا قوم ورسره یو دیو به په اتفاق باندې رخصتو او په تورخم باندې واوړي د خیر څه هېڅ مسله به نه وي اسلام صاحب له دعوت ورکوم دلدار خان په تفصیل سره خبره وکړه نن دا کوم پروګرام چې دلته ارینج شوی دا خو بالکل دلته انصار او د مجاهدینو هغه یاد دلته تازه شو او ډېر رپت امیز دغه دلته راله او مشرانو خبرې وکړې کم د افغان دلته زمونږ وروڼه چې دي هغوی په ډېر ښه انداز سره خبرې وکړې او انشاءالله موږ هم دا مطالبه کوو چې را دلته کم از کم میاشت 2-3 دی له ټیم ورکړي خو په عزت سره به دا موږ رخصتوو دې ځای نه زه د افغان وروڼو ته یو درخواست کوم چې په حقیقت کې زمونږ د سلطان خیل پیندخیل د دیر د خلکو دیو له مینه ورکړي او دا څنګه چې دی ووې نو لکه د موږ سره مینه دم او دلته مخکارم کړه خو که دا چې دیو کله لاړ شي افغانستان خپل دی ملک ته نو زما دا یقین دی چې دا مینه به دیو هلته ښیي او زمونږ د دې خلکو هغه امیج به هلته دومره ښیي خلکو ته چې هغه حکومت هغه رویه هلته بدله شي انشاءالله چې دا وروڼه جوړ شو او دا کم دیو به دې خفه کېږي نه دا چې دا د پښتنو په خټه کې دا لیکل دي دا قصې چې مطلب دی چې کله مهاجر او کله ډز ډوز او کله هغه دا زموږ په دغه کې دي هم به خپل وروري جاري ساتو که دیو لاړم شي نو بیا به هم انشاءالله چې یو بل سره به تعلق هم داسې بحال ساتو